إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ګرانو ورونو خويندو کشرانو مشرانو معززو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بیا هم د لوی الله سبحانه وتعالى شکر او ثنا په ژبه راوړم چې د ایمانی مجلسونو په خپرونه کې ستاسو په وړاندې قرار لرم. درې څلور ورځې تر مخه خور سیمین په خپله برنامه کې په خپله خپرونه کې منګه دعوت کړي وو. الله دې دوی ته جزای خیر ورکړي. خو په هغې برنامه او خپرونه کې مونږه د جادو په اړوند مختصرا یو څو خبرې وکړې. د بعضې خویندو او ورونو د تقاضا په بنسټ او په اړه غواړم نن په دغې موضوع باندې تفصیلي بحث وکړم تر څو په راتلونکي کې خویندې او ورونه او مسلمانان دې ته متوجه اوسي. ګرانو ورونو محترمو خویندو، ایمان دا یو ډېر لوی نعمت دی. الله جل عظمته په دنیا کې ډېر مخلوقات پیدا کړي. په هغو کې موږ او تاسو انسانان، بیا په انسانانو کې مختلف قومونه او ژبې او مختلفو مذاهب او ادیانو والا پیدا کړي. الحمدلله موږ او تاسو یې پکې مسلمانان او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ګرځولي یو. د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې مختلفې ډلې دي، مختلفې نظریې دي، مختلف عقاید دي. الله کریم سبحانه وتعالى منګ او تاسو ته خیسته عقیده چې هغه د قرآن او د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم عقیده ده، دا موږ ته رابخلې. بهترینه لاره د کومې عقیدې په اړوند چې خوږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ترکت فیکم امرین، زه ځم اما په تاسو کې دوه مسائل په میراث پرېږدم. زه به ځم خو دوه شیه به په تاسو کې میراث وي، په تاسو کې به پاتې وي.
هیڅکله به تاسو له لارې نه بې لارې نه شئ، لاره به ورکه نه کوئ تر څو مو چې په دې دوو اصلو باندې منګولې خښې کړي نه وي. نو ګمراهي نشته تر هغې پورې چې تاسو په دې منګولې خښې کړي دي، نو نه به ګمراه کېږئ، نه به بې لارې کېږئ. هغه څه دي؟ یو د الله کتاب او دویم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښایسته احادیث دي. ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما. زه ځم خو په تاسو کې دوه شیه پرېږدم او ابدا به بې لارې نه شئ تر څو مو چې په دې منګولې خښې کړي دي. هغه څه دي؟ یو د الله کتاب دی قرآن او بل سنت. نو الله کریم موږ او تاسو د قرآن او د سنت د عقیدې والا جوړ کړي یو، قرآن او سنت منونکي جوړ کړي یو. اوس دغه نعمت لپاره او د دغه عظیم دولت لپاره او د دغه عظیم هستی لپاره دشمنان دي هرې خواته، هر طرف نه به دشمنان وي. خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د ایمان مثال د غنم له دانې سره ورکوي. دا ایمان داسې دی لکه د غنم دانه. نو چې کله یو بزګر یو دهقان یوه کوي، قلبه کوي او په خپله ځمکه کې تخم اچوي غنم دانه، نو په اول ځل مخکې تر دې چې هلته غنم وکري څومره زحمت وباسي، ځمکه کې استعداد پیدا کړي، ځمکه ورته قلبه کړي، ځمکه کې غټې لوټې ماتې کړي، مالی کړي، هواری کړي، تخم پکې وشیندي. بیا دا تخم د ځمکې په سر نه پرېږدي بلکې هغې باندې بیا ماله وګرځي چې هغه لاندې شي. نو چې کله یې وکرله، دا ځمکه یې وکرله، تخم یې پکې وشینده، نو بیا یې پیرداري کوي. پیرداري کوي چې دا زما غنم د هوا مرغان او په ځمکه کې چرګان، دا لاندې چرګان دا ونه خوري. همیشه اوازونه کوي، ګرځي را ګرځي، پیرداري کوي، وقتا فوقتا اوبه ورکوي. چې کله را وټوکېدل دا غنم شنه شو، نو بیا څه کوي؟ بیا یې هم ساتنه کوي د حیواناتو نه. چېرته پې باندې غوا، غوی، پسه، وزه، نور چرګان داسې رانشي چې هغه له منځه ویسي، نو له هغو نه یې ساتنه کوي. بیا چې کله فصل راپوخ شي، نو دلته یې له مرغیو له دونه بیا ساتنه کوي، له دشمن نه یې ساتنه کوي، له غلو نه یې ساتنه کوي چې غل پې باندې رانشي، دشمن یې تالا نه کي. دې سره سره چې کله یې لو که، نو لو ته بیا متوجه چې صحیح لو شي، په وخت باندې لو شي، باران یې ونه وي او درمن په ښه وخت باندې واخلي. او همداراز کله چې ورځي ژرندې ته، نو په ژرندې کې ډېر حفاظت کوي. مبادا چې ژرندهګړی زما دا مال او زما دا غنم پټ نه کي، په ځای خراب غنم را نه کي، ښه وړه شي. نو چې کور ته راوړه، نو بیا په تنور کې زنانه چې کله ډوډۍ پخوي، نو تنور نه ډېر سور ساتي نه ډېر یخ. وایي که ډېر سور شي نو ډوډۍ ونه سوځي، که ډېر سوړ شي نو چې ډوډۍ ونه څڅېږي، بلکې مقتضى الحال تنور ورته وساتي. دا دومره تکالیف او هغې نه وروسته بیا ډوډۍ پخه او دی وخوري. نو د ایمان مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم له یوې دانې غنمو سره ورکړی. څومره محنت کوي په دې غنم دانې باندې چې دا ضایع نه شي. دغه راز په ایمان باندې به محنت کوي، دغه راز به د ایمان د ساتنې لپاره محنت کوي. دا ایمان به ساتي. دا به څنګه ساتل کیږي؟ دا به په څه ترتیب ساتل کیږي؟ دې لپاره عبادات دي، دې لپاره د الله خبره منل ده، دې لپاره د رسول الله په احادیثو باندې عمل کول دي. حدیثو ته به لاره نه جوړی چې زما په نظر، به خیال ما، به نظر ما، این حدیث خو این معنا را نداره، مطلب رسول الله این نبود، در رسول الله مطلب خدا نو، دا حدیث خو دا معنا نه لري، تعویل به پکې نه کوي. کله چې د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم حدیث درته را ورسېده، بس
اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى رأس والعين. پسر سترګو مې بیا دا خبره وای قبوله ده. نو د ایمان ډیر دشمنان دي او د ایمان لپاره نواقص او ماتونکي اعمال دي چې ایمان له منځه وړي. له هغې جملې نه یوه مسئله ده د جادو. جادو دی چې هغه هم ایمان له منځه وړي، انسان د اسلام او د دین له دایرې نه وباسي، کفر ته یې ورننه باسي. مخکې تر دې چې دې موضوعاتو ته ورشم، اوله خبره په یاد وساتئ ورونو، ګورئ جادو اثر لري، جادو اثر کوي اما بالذات مؤثر نه دی، بلکې وما هم بضارین به من احد. ګورئ قرآن کې الله فرمایي وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. د الله جل تزمته په اذن باندې چې الله وغواړي نو بیا به کېږي، اثر به کوي، مؤثر دی، اثر لري، اما وروسته د الله د اذن نه. انکار له دې نه انکار د قرآن او انکار د احادیث نبویونه دی. دا مسائل ځکه واقعه د موسی او د هارون علیهما السلام په قرآن کې ذکر کیږي. کله چې د فرعون مقابلې ته ورغلل، فرعون په مقابله کې ودرېدل، نو هغه ورته جادوګران را وغوښتل. کله چې جادوګر را وغوښتل نو جادوګر وایي چې موسی ګورې ادب یې وکړه، او د دغې ادب له وجې نه الله هغه جادوګرو ته هدایت وکړه، هغه جادوګر یې په سمه لار روان کړل. وایي چې موسی ته مخکې خپله امسا غورځئ او که موږ خپله جادو وغورځو. نو موسی علیه السلام ورته ویلې وغورځوئ څه چې در سره وي. نو چې کله دا وغورځول جادو یې وکړه ډېره لویه. الله جل تزمته په قرآن کې هغې ته ویلی دي چې وجاءوا بسحر عظیم، سوره الاعراف آیت نمبر 114. آیت نمبر 114 سورة الاعراف کې وایي چې کله چې دوی خپلې رسیګانې خپلې امساګانې ځمکې ته وغورځولې، نو هغه ټولې په حرکت شوې، خوځېږي را خوځېږي، حرکت کوي. واسترهبوهم، موسی علیه السلام یې ویراو او ډېر لوی سحر یې کړی و. الله جل تزمته موسی علیه السلام ته ویلې ای موسی وغورځوه امسا دی، وغورځو امسا. کله چې موسی علیه السلام امسا وغورځوله، څه چې وکنه و ټول یې راکاږل او ختم یې کړه. جادوګر پوه شو چې دا جادو نه دی، دا د پیغمبر عمل دی، دا یو پیغمبر دی، هر څوک دا نشي رد کولی. نو بس یې وویلې انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرهتنا علیه من السحر والله خیر وابقا. منګه په خپل رب ایمان راوړی. بل ځای کې وایي چې منګه په رب د موسی او د هارون باندې ایمان راوړی، من په دو باندې ایمان راوړی. بس دلته و چې دوی ایمان راوړ، بس فرعون اعتراض وکړ. یو درې اعتراضات یې پې باندې کړي په دې جادوګرو. اعتراض یې وکړ چې اول خدا دی چې بې اجازې دې ایمان راوړ، ولې دې اجازه وانخیسته؟ دا بې اجازې ایمان دې ولې راوړ؟ اوس په ایمان کې له چا نه اجازه اخیستل شته چې زه مؤمن کېږم؟ اجازه ده او که نه؟ مشوره پکې شته او که نه؟ بعضې خلک، بعضې جهال او بعضې ناپوهه خلک هغه په شرعي امر کې چې د هغې لپاره حکم په قرآن او سنت نبوي کې شته، بیا وایي چې مشوره به پرې وکړو که نه؟ هلکه قرآن کې خبره ذکر شوې ده، ستا مشورې ته څه ضرورت دی؟ بس بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں نے، مشرانو ویلی دی، بزرگوں نے فرمایا ہے.
ورته ستا بزرګ د رسول الله مقابله کولی شي؟ ستا بزرګ د قرآن مقابله کولی شي؟ نشي کولی. نو چې کله خبره په کتاب الله او سنت رسول الله کې وا حکم موجود دی نو بیا اجازې ته هم ضرورت نشته. اوس د مانځه وخت راغی او یو سړی چاته وایي هلکه اجازه ده چې دا لمونځ وکړم؟ نه، اجازه شوې، حکم شوی چې لمونځ به کوې. روژه راغله هلکه اجازه ده چې روژه ونیسم. نو فرعون دا فرعوني صفته خلک دي چې وایي ما نه به اجازه اخلي او بیا به دا کار کوې. نو فرعون اوله مسله دا وکړه چې زما د اجازت نه بغیر هم څنګه ایمان راوړ. دا اوله موضوع. دویمه خبره دا ده چې زه پوهېږم چې تاسو په دې ملک کې فساد راولئ، مفسدین استئ. دا قانون دی اکثرا تاسو به متوجه شوي مفسد سړی به ځان ته مصلح وایي او دا مفسدین به بیا مصلحینو ته شریر خلک وایي. دا وایي شریان دي. په یو زمان کې که ستاسو خیالي په دې افغانستان کې به مسلمانانو ته ویلې اشرار، دا چپیانو به مسلمانانو ته اشرار ویلې. او قرآن کریم کې راځي کله چې د جهنم ته دغه چپیان او دا کمونستان او دا بیدین او دا د الله دشمنان چې کوم بې ایمانه له دنیا نه لاړ شي دا چې وروغورځېږي نو وی به هلته به وایي چې مالنه څه شوي دي موږ له چې موږ نه وینو هغه خلک چې موږ به په دنیا کې ورته اشرار ویل خو نشته دي یو الله به هغه ټول بولي جنت ته. الله دې موږ او تاسو په اشرارو کې نه حسابوي، الله دې موږ په ابرارو کې حساب کړي. نو فرعون علیه اللعنه دویم اعتراض دا وکړه چې دا فساد جوړی دلته نن هم خلک دي که نه تروریستان دي، فنټیک مسلم دي. ته چې قرآن بیان کوي بس هله تروریست دی، ته چې احادیث نبوي بیان کوي هله تروریست دی. دا د بل ډول ته ګډېږي، دا د بل په خبرو مست دي او دا هغه زناور دي چې عقل نه لري. لهم قلوب لا يفقهون بها، زړه لري فقاهت پکې نشته، سترګې لري حق پې نه ویني، غوږ لري حق پې نه اوري. او دا وایي چې اولئک کالانعام بل هم اضل، دا زناور بلکې له زناور هم بدتر دي. الله پې فتوا ورکړې اولئک هم شر البریه، د ځمکې په سر چې څومره خوځېدونکي دي دا په دې ټولو کې شریک خلک دي. ان شر الدواب، بدترین د خوځېدونکو د ځمکې په سر څوک دي؟ الصم بکم الذین لا یعقلون، هغه چې هم ګونګی دی، د حق خبره یې له خولې نه وځي، کوڼ دی، د حق خبره نه اوري، عقل نه کار نه اخلي چې دا زه په کومه روان یم، مسلمان سره لاړ شم او که کفارو سره په هر صورت باندې. نو موسی دا خبره درېیمه یې وویله چې دا موسی خو ستاسو مشر دی، دا خو غټ ساحر دا و، تاسو خو ما غولوئ. دا خبرې وکړې در حالې چې سحر کار د یهودو دی، سحر د مسلمان کار نه دی. نو فرعون نسبت کوي موسی ته د ساحر. خدا په یاد وساتئ په هر ځای کې حق پرستو باندې داسې اتهامونه او داسې تهمتونه لګیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم خلکو ویلي وي دا ساحر دی، دا جادوګر دی. ولې به رسول الله ته ساحر ویلي؟ وایي ده د پلار او د زوی او د قوم ترمنځه جدایي راوستله. زمونږ خو یو بوتانو او هغه بوتانو ته مونږ عبادت کو، دا راغی پکې بل الهی را پیدا که. نو دا د یهودو کار دی، دا د بېدین خلکو کار دی چې حق پرستو ته به غلط نسبت کوي. نو فرعوني صفت والا به دا وایي چې دا غلط دي. قرآن وایي چې فرعون په موسی باندې اتهام ولګاو او هغه جادوګرانو ته وایي کوم چې مخکې یو ګنټه یا یو ساعت مخکې هغه له فرعون سره و د موسی په مقابله کې و، نو په هغه وخت کې دا د دانډیوالانو، لیکن وروسته بیا د ده په ضد شو. خو په هر صورت باندې فتوا یې ولګوله. نن هم مفتیان ډېر دي، ډېرې زر زر فتواوې لګوي، په هېڅ به هم نه پوهېږي، خو مفتي دی. نو په دې اساس باندې ورونو راځم بیرته مطلب ته چې سحر دا د یهودو کار دی.
مسلمان ساحر نشي جوړېدی. او همداراز په سحر کې څه دي؟ په سحر کې به استمداد د غیر الله نه وي، د الله نه سوا شیطانانو سره رابطه ده. قرآن کریم به په رفع معذرت او د حیض په وینو باندې لیکي. په جنابت کې به لمونځ کوي. قرآن به سرچپه خصوصا سورة الفاتحه له ولضالین نه لنون نه به شروع کوي، داسې به بره رواني. په دې ترتیب باندې سرچپه به وي. قرآن کریم به خپلو بوټانو سره بیت الخلا کې هلته به یې تړي، هلته به یې وړي. نو دغه کارونه چې وکړل نو شیطانان به له ده سره یو ځای شي. ډېر ځلې داسې شي چې سجدو ته پکې سجدې به کوي، پکې ستورو ته، لمر ته، شیطان ته. نو چې له اسلام نه سړی ښه خلاص کي، له ایمان نه خلاص کي، ایمان ته لاړ شي، نو بیا به شي دا سړی ساحر او جادوګر. نو چې تر څو پورې یو انسان کفر ونه کي، تر هغې پورې دی جادوګر نشي جوړېدلی. تر څو چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم احکامات تر خپو لاندې نه کي، دا سړی، دغه انسان، دغه شخص جادوګر نشي جوړېدلی. یو کتاب دی، کتاب السحرة والکهنه، ساحرانو او کاهنانو، نجومیانو او د فالبینانو کتاب. په دې کې چې څومره الفاظ وګورئ، ټول شرکي، کفري او د اسلام نه خلاف مسایل پکې ذکر شوي دي. نو زما ورونو، د سحر سره انسان د اسلام له دایرې نه وځي. ساحر ته ورتګ سره انسان ایمان له لاسه ورکوي. په جادو کولو باندې انسان کوونکی او څوک چې کوي دا دواړه یو برابر دي. او نجات په ایمان سره دی، ځکه له دې سره ایمان له لاسه ورکوي. الذین آمنوا، یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. الذين آمنوا، هغه کسانو چې ایمان راوړی، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، ګډوډ کړی نه دی د خپل ایمان سره ظلم، شرک نه دی کړی، کفر نه دی کړی او د کفر کار نه دی کړی. الله وی اولئک لهم الامن، دوی لپاره امن دی، له هر لحاظه به دوی په امن کې وي. او دا هدایت مندونکي دي، دوی په هدایت باندې دي. نو په دې اساس زما ورونو، کم سړی چې قرآن او سنت پریدي، کم سړی چې دین پریدي، نو شیطان دی له یوې لارې نه، له بلې لارې نه، له بلې لارې نه، او په مختلفو طرقو او په مختلفو مسایلو باندې د اسلام نه لرې کي، له دین نه لرې کي، او قیمتي نعمت چې ایمان دی هغه له لاسه ورکي او خلاص شي له ایمان نه. او دا اشتباهات او دغه مسایل په هر چا باندې دي. اول ورځ ما دې ته سرسري اشارات وکړل. یو سړی کاروبار کوي، کاروبار یې سم نه دی. یو سړی دکان کې ناست دی، دکان کې سم کاروبار مخکې نه ځي. یو سړی تجارت کوي، په تجارت کې تاوان کوي. یوه ښځه ده چې په کور کې میړه ورسره مشکلات او په تکلیف کې ده، یا دا له میړه سره په تکلیف کې ده. بس ذهن لاړ شي، ولا په ما باندې چا جادو کړي. څه وکړو؟ سړی منډې وایي تعویزګر ته، تعویز راوړي، پاسې په دکان کې ځوړند کي. اصحاب کاف نومونه ولیکه، چاته معلوم دي دا څوک یې لیکي، سپي نوم یې قطمیر او نه پوهېږم پلانی او پلانی، عجیب و غریب نومونه یې لیکلي. بعضې خلک وګوري د اسب سم راواخلي، نال نه دی د اس، هغه هلته ځوړند کي، یو میخ ور وټکوي. بعضې خلک تورې ټوټې ځوړندې کي، وای دا ردی جادو دی. بعضې زنانه دي وای چې میړه له ما سره مینه نه لري، محبت نه لري، اوس به څه کوم؟ ملا ته ورشه. ملا ته چې ورشي نو ملا صاحبې الله دې معاف کړي، الله دې دغسې خلکو ته هدایت وکړي، او الله دې زموږ هغې خویندو ته هدایت وکړي چې دغسې لیونو او زناورو او بېدینه کسانو ته ورنشي.
نو چې هلته ورشي ملای په بدن هم لاس وی، هغه تعویزګرې په بدن هم لاس وی، ملا په نوم دی، غټه ږیرې لري، چا په ځان باندې ټک پتری بابا نوم ایښی، څوک وګورې ځان ته دافع البلا وی، حل تمام مشکلات، ماهر تعویزات، فلان و فلان. یو پیرو په پاکستان کې او تعویزګرم دی، نو په زنا باندې ګیر کړ، نو سنټرل جیل هغه مرکزي جیل ته یې راوستی و د پاکستان. دا پیر، دا پیل دی، پیل، پیلان دي، پیران نه دي، دا ټول وران دي، دین یې وران که. امام مالک رحمت الله تعالی علیه وی فاسد نه که دا دین مگر چا؟ احبار، علماء سو، رهبان یعنی پیران، دی خلکو دا دین وران که، دا پادشاهانو دا دین وران که، ملوکو وران که. دا خلک دي چې دا دین وران که او خلک په غلطو باندې مخ کړي دي. نن خو ډېره ښه په افغانستان کې معمولي خبره شي، بس دا مغر لګېدلی دی، هله وایي بې پرېږده، طالب دی، القاعده دی. لکه پروردګار دې تاسو ته هدایت وکړي. دا څه خبره ده چې قرآن خبره دې وکړه دلته هم دا مسایل درپسې وي، حدیث خبره دې وکړله دلته هم دا مسایل درپسې وي، یا دې یو حزب او یو ډلې پورې تړي. یا وروره موږ د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره درته کوو، موږ قرآن بیانو، حدیث، موږ هیڅ شي ته دعوت نه ورکوو سوا د قرآن او حدیث نه. صفا ښایسته خوراک مخکې درته ږدو، نو چې ته یې نه خورې ته به مریض یې. نو په هر صورت باندې دغه خویندې چې هلته ورشي نو وایي څه غواړې؟ ولا میړه مې را سره مینه نه لري، محبت نه لري، بس ما سره یې زړه نه لګېږي. ورته تا سره به څنګه زړه ولګېږي چې ته په کور کې داسې سپېره او په عجیبو کالیو کې ګرځې، خو چې باندې وځې 25 رقمه آرایش کې، څنګه به د هغه زړه له تا سره ولګېږي؟ په کور کې لکه مړی او چې باندې ځې لکه ملایکه عظیم، نو څنګه به تا سره زړه لګېږي؟ ځه ای مسلمانو خویندو، په خپل کور کې خپل خاوند لپاره ټول مسایل او خپل وسایل استعمال کوي. ما سره وی مینه نه لري، ښه کې تعویز راته وکړه. کوم سړی چې داسې تعویز کوي هغه له ایمان نه خلاص دی. میړه د ښځې تابع کول دا حرامه ده. سیدنا ابي بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه وی له نکاح نه مراد دا نه دی چې یو جسم دی په بل باندې حکومت وکړي، بلکې د یوه کمي دی په بل باندې پوره شي. څومره کم بوتات موږ او تاسو نارینه څومره کم بوت لري، نو دا په ښځو پوره کېږي، ښځې څومره کم بوتات لري دا په نارینهو پوره کېږي. دا خو کورنی ژوند دی، دا به په څه ترتیب مخکې وړې؟ نو وایي ما ته تعویز دی محبت وکړه. صیانة الانسان من الجن والشیطان، عبدالسلام بالی یو ډېر ښه کتاب لیکلی، او په دې کتاب کې وایي کومه ښځه، کومه مسلمانه بیبي چې غواړي میړه ورسره مینه ولري، د میړه په زړه کې کور ځان ته جوړ کړي، نو د هغې لپاره څه کول پکار دي؟ خویندو دا خبره په ډېر غور سره واورئ. څه کول پکار دي؟ د الله اطاعت دې وکړي، نو الله به د دې محبت او مینه د خاوند په زړه کې واچوي. د الله اطاعت دې وکړي، دا ښځه په کور کې دی د میوزیک په ځای باندې قرآن واوري، د میوزیک د زمزمو په ځای باندې د الله جل تزمته احادیث واوري، د ګډو وډو خبرو په ځای او ګډو وډو مسایلو په ځای او غیبتونو په ځای باندې دی نور مسایل واوري، هغه دینی کوم چې د دې دنیا او آخرت پې سمیږي. څه به وکړي؟ دغه میوزیک دی واوري. بعضې خلک وایي موسیقي غذای روح است. مخکې ورځ مې یو چا وویلې، ورته تا ته د دا روح مبارکي دغسې روح خو موږ نه غواړو. ویسألونک عن الروح، قرآن کې الله فرمایي سورة الاسراء کې
پوښتنه کوي تا نه دا خلک د روح په باره کې چې دا روح څه دی؟ قل الروح من امر ربي. ته ورته ووایه چې دا روح د الله امر دی. نو د الله امر دا سندرو او میوزیک ته ضرورت لري؟ قرآن ولولئ. قرآن یا زما ورونو خویندو، څو پورې به داسې وړاندې کاڼه په دې دنیا کې ګرځو؟ قرآن ولولئ. احادیث په پښتو، په دري او په نورو ژبو چاپ شوي، هغه ولولئ. بیا به په دې ګډو وډو نه سر کېږئ. بیا به دا جادوګر او کوډګر ستاسو مال او عزت او دولت نه لوټ کوي. لوټمار روان دی. نو بس هر سړی لګیا دی. ناوې چې کور ته راشي خواښې ورسره په لانجه، خواښې له دې سره په لانجه. بس د مږې او د پیشو معامله ده، دا دلته منډې و هغه هلته منډې. نو بس وایي پروردګار دې داسې داسې کي. زما په زوی تعویض کړی، دا زوی له ما نه جدا که. که د جلۍ وضع خرابه وي دا وایي دا خواښې ډېره عجیب و غریبه ده. په کم کور کې چې قرآن او سنت عملي کېږي هلته دا مشکل نه وي. هلته نه د جادو مسله شته او نه د غلطو خرافاتو خبرې. بس چې کومه ښځه غواړي چې مینه او محبت د خاوند ورسره اکسټرا شي، هغوی که نه extra love if you want. So بس چې که غواړې نو څه وکړه؟ come to Quran and Hadith. قرآن او حدیث ته راشه. follow Quran and Hadith. it's the best way. دا بهترینه لاره ده. دا تعقیب کو، دا فالو کو. په هر صورت باندې یوه خور وه مسلمانه، دینی مدرسې ته تله. ویې ویلې په ما څه شوي دي؟ حافظه مې خرابه ده، په ما چا تعویض کړی. بس زه به تعویضګر ته ورشم. ډېرو نورو جنکو ورته ویلي چې مزه مزه مزه. هغې ته دا واهمه ولیدلې وه. نو په وهم کې دا وشو چې کله کوډګر ته ورغله نو کوډګر پې باندې لاسم وواو او په غاړه یې داسې ورته خلاصه کړه او په هغې کې پوکي پوکي ورته کول. او په یوټوب کې به هغه یو جادوگر تاسو لیدلی چې هغه لگیا دی هر که از ما کند و نمیفهمم چطور بلا کند و ای بگی و باز ای شوست است و ای دودیست و ای فلان است. انا لله و انا الیه راجعون. موږ تاسو ځان ته وایو چې په 21مې پیړۍ کې اوسېږو او ساینس او ټکنالوژي کې ډېر سخت ماهر یو. همدغه ساینس او ټکنالوژي والا چې ګوري ټولو نه مخکې اول جادوګر ته ناست دي. فاطمه ربیبي دومره به سفرونه کوي او دا به کوي او غیبي. ان الله عنده علم الساعه. د قیامت علم له الله سره دی چې کله به واقع کېږي. وینزل الغیث. باران دا به کله وریږي او په څومره اندازه او په کم مقدار او په کومه ځمکه او په چا ټول ابعاد او ټول مسایل الله ته معلوم دي. ويعلم ما في الارحام. الله پوهېږي چې د میندو په خېټو کې څه دي په رحم کې. ګرچې نن خو په الټراساونډ باندې په دې معلوموي، لیکن صرف هغه هم کله معلوم شي کله نه شي. ماشوم چې ځان راغونج کړي نه شي لیدلی، لیکن ټول ابعاد یې نه پوهېږي چې دا ماشوم نیکبخته بدبخت، عمر به یې څومره وي، رزق به یې څومره وي، او دا به کافر وي، مسلمان به وي، قد به یې څومره وي، تور به وي، سپین به وي، څنګه به وي. نه، دا خو دومره وایي چې نر دی او که ښځه. او بله دا ده چې علم غیب، هسې یو اشاره کوم بیا په دې باندې انشاءالله خبره کوو چې علم غیب دا خاصه د الله ده. علم غیب هغې علم ته وایي چې هغې لپاره هیڅ سبب نه وي. نو دا چې په یو سبب باندې معلومه دې ته علم غیب نه وایي، دا خو ته هغه اعلی اچې. نو که رښتیا دا ساینسدانان پوهېږي نو بغیر د دې نه چې داسې وګوري ښځې خېټې ته نو پوه دي شي چې دا زوی دی که لور. په هر صورت باندې ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نه پوهېږي یو انسان چې سبا به څه کوي. دا څلور خبرې دي په دې آیت کې. وما تدري نفس بأي ارض تموت. نه پوهېږي یو سړی چې دا به د ځمکې په کومه حصه کې مړ کېږي. اوس چې جادوګر ته ورشي داسې یو ټیټ قد والا ده او داسې برابرې، نه ډېرې غټې سترګې دي نه ډېرې وړې دي. نو په هغې کورنۍ کې خو یو دانه داسې پیدا کېږي چې قد هم داسې درمیانۍ، غټ هم نه وي، وړې هم نه وي، او بس ډېره پنډ هم نه وي او ډېره ډنګر هم نه وي،
او بس تعویز یې کړی دی او پلانه یې کړی او دا یې کړي دي ښه او ته به داسې وکړې چې یو 2-3 ورځې وروسته به راشي زه به تعویز راوباسم نو تعویز لپاره یې بره تیار سړی کېنولی او بس چې دا راشي له بره نه ټک شي تعویز راوغورځوي روزانې یا بل څه او بس چې تعویز یې راوویسته دغه دی اوه ودلې د تعویز یې راوویسته په تعویز کې څه شیان لیکلي جادو یې راوویستله دا ټول خرافات دي ورونو او که چېرته دې سړي د سره دومره علم وي چې دا داسې مسایل معلوموي نو خپل غم دې وکړي که نه تا ته له هغه ځای نه تعویز راوړي خو بانک نه دې پیسې راوباسي نو غم څه دی بانک نه دې پیسې راوباسي هغه نشي راویستی هسې یو ټوکه به تاسو ته وکړم زه په لغمان کې هلته اوسېدم نو په دې لغمان کې زمونږ مدرسه وه اسلامي مدرسه وه په جامع مسجد کې نو یو ورځې پروت یم کور کې چې یو ملنګ راغی او بس شروع یې وکړله پسې راووته ملک خوله نه بندې خوله بنده که دا مداحي دې بنده که مداحي بنده که پیر بابا به دې داسې کې مالې پیر بابا چې څه کولی شوې نو ته یې نوسی ځان بولي او وایي چې زه یې نوسی یم ته به داسې کوڅو نه منع کړی وې چې کوڅه په کوڅه ګرځې خوار و زار در په دره خیراتونه غواړي چې پیر بابا ورکړه کولی شوې او پیر بابا داسې کارونه کولی نو تا ته به یې کړي وی که نه ورک شه مالې سپېره تر هغه لی او ته دا خبرې کوې چې پیر بابا به دې داسې پیر بابا چې څه کولی شوی نو اول به یې ته په کور کېنولی وی او ستا خېټه به یې مړه کړې وی نو دا جادوګر چې داسې جادو را ایستلی شي او داسې مسایل یي او داسې علم غیب لري نو خو بس بیا دې دا خزانې راوباسي ضرورت څه دی چې دا خالي تعویز لیکي او 1000-2000 روپۍ اخلي سړي نه د دې ته ضرورت څه دی په هر صورت باندې زما خویندو ورونو دا مسایل دا موضوعات شته دي په امت کې نو اوس راځمه علاج ته جادو خو شته علاج به څه څه به کوې کله چې په تا باندې جادو وشوه ته به کوې څه نو بله ورځې مې سرسري دا خبرې یاد کړې وې لومړۍ خبره اوله خبره هغه دا ده چې صبر کوئ یوه واستعینوا بالصبر والصلاة الله نه مدد وغواړه په ټولو مصیبتونو مریضیانو کې په تکالیفو کې په څه سره بالصبر والصلاة په صبر او په مانځه صبر وکړه او صبر سره مونځ کوه دا یوه خبره صبر دې وکړه جزه فزه مه کوه الله ته تایب شه او مانځه سره دعاګانې کوه یا الله دا مرض تا راوستی ته دا لرې کې ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه الصلاة والسلام اولو العزم نبی هغه وایي چې اذا مرضت فهو یشفین چې مریض شم شفا څوک راکوي هغه الله راکوي ایوب علیه السلام مریض دی الله ته آواز کوي و ایوب اذ نادا ربه سورة الانبیاء کې واقع راځي 18مه سپاره کې و ایوب اذ نادا ربه یاد کا بنده زما ایوب کله چې آواز وکړ خپل رب ته څه ویلې ربي انی مسنی الضر اذ نادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یا الله ما ته مریضي را رسېدلې ده او ته بخونکی مهربانې ته خو صحت راکړي فاستجبنا له الله وایي ما یې خبره قبوله کړه نو له ده نه خو مخکې ډېر انبیا تېر شوي وو اواز به یې کړی چې پلانیه بابا مریض یم پلانیه پیغمبره او په داد را ورسېږي ولې اواز ونه که ویلې به و چې دلته نور کوم څوک به وي هغه باندې به تعویز یا به یې په خپله ځان ته یو تعویز ماویز لیکلی وی یو په مټ پورې وتړاو یو میړه ته ورکه هغه یوه ښځه وه په کور کې ژوند ډېر تریخ و کور کې ژوند ډېر تریخ و نو که ملا ته ورغله هغه تعویزګر نه و ښه سړی و نیک سړی و ملا صاحب دی خاونده ډېره په تنګ یمه یو تعویز راته وکړه هغه ورته وایي چې دا اوس څه وکړو بس لاړه یو کاغذ هسې چټي تاو راتاو که وایي دا به واخلې خو چې کور ته ننوتې او خاوند دې راغی بس چې خاوند کور ته راننوته نو ته به تعویز خولې ته واچې دواړو غاښونو دې ژامې کې دې ژامې لاندې به یې کې او چې میړه ګزار هم کوو ته به دا تعویز ته زور ورکوې او چې څه یې ویلې ته به خبر نه کوې فقط تعویز ته زور ورکوو یوه ورځ چې خاوند راغی بدخویه سړی و بد اخلاقه نو بس ښځه یې لږه چې ورټله راورټله ښځې غږ ونه کړ سړی حیران شو چې دا څه شوي دویمه ورځ شوه درېیمه ورځ شوه
اخر سړی هم پوه شو چې ولا ښځه په اصلاح شوې ده. بس یو هفته تېره شوه بیا ورغله هغه سړي ته تعویزګر ته، هغه ملا ته خو تعویزګر نه و، ورته الله دې خیر درکړي له بلا نه دې خلاصه کړم، وایي چې هم په هغې کې نه و، هسې کاغذ مې درته تاو کړی و، ما ستا ژبه بندوله چې دا ژبه ونه کړې چې ژوند دې ښه تېر شي. نو کله کله دا مسایل هم راشي، سړی په خپله ژبه کوي، بد رد وایي، خرابې خبرې کوي او بیا وایي خاوند را باندې ظلم کوي. خاوند څه د باندې ظلم کړی هېڅ هم درته نه وایي، خو ته لږ ذره ځان سم کا، لږ ذره خپل اخلاق سم کا. نو الله ته دعا کول دا درېیمه خبره. دې سره سره ورونو سورة البقره که ټوله سورة البقره نشوئ لوستلی، ځکه حدیث کې خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په کوم کور کې چې سورة البقره تلاوت کېږي هغې کور ته شیاطین نشي راتلی. نو که ټوله نشئ تلاوت کولی لوستلی، نو ابتدا د سورة البقرې الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون تر أولئك هم المفلحون پوری او آخری آیتنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه دا آیتنا تر آخره پوری اوئی او آیت الکرسی ورسره په منځ کې ووایي. نو دا اول منځ او آخر نه دا همیشه تلاوت کوئ، خصوصا چې وده کېږئ آیت الکرسی په ځان وایئ. دا ضروري ده هر منځ نه وروسته آیت الکرسی او په ضمن کې چې شپې وده کېږئ نو آیت الکرسی لوستل دا ډېره ضروري خبره ده. دې سره سره خویندې ورونو پنځمه خبره دا درې آخري سورتونه دي. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا درې سورتونه دي آخري. دا چې شپې وده کېږئ دا ولولئ په لاس باندې بس هغه کوي په ټول بدن یې راکاږئ، کوم ځای ته هم چې لاس رسېږي دا په ځان باندې درې ځلې دا کار کوئ، درې ځلې. بله دا ده دې سره احادیثو کې دعاګانې راغلي دي. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، یو دا دعا ده. او بل روایت کې راځي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا دعا کول دي لسواري ماخام لسواري سهار. څوک چې دا دعا کوي د مرګ نه سوا نور هیڅ مرض به الله په د باندې نه راولي. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لس واري دا ویل پکار دي. دې سره بله دعا چې په ابتدا د خپرونه کې په سکرین د ټلویزیون باندې تاسو ته راغله، درې ځلې سهار او درې ځلې ماښام دا لوستل پکار دي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا دعا سهار درې ځلې او ماښام درې ځلې. کم سړی چې سهار او ماښام دا دعا وایي الله به یې له ټولو آفتونو نه ساتي. جادوګر دې ملاس خلاصي، دنیا ټول جادوګران ورته راټول شي. اوس ما دلته داسې یو عظیم الفاظ او کلام ویلی دی چې ستاسو زور پې نه رسیږي. شپږمه خبره اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. دا الفاظ ویل پکار دي. زه پناه وړم غواړم په الله سره
او په هغه کلماتو سره چې پیخي پوره دي د الله هغه صفاتو سره چې مکمل دي د شر د تمامو څیزونو نه چې الله پیدا کړي دي له دو ټولو نه پناه غواړم دا الفاظ ویل پکار دي او همداراز خویندو ورونو که چیرته په یو سړي باندې داسې اثر وشو نو بیا هغې لپاره یو بله تجربه ده دا په احادیثو کې نشته بلکې دا د هغې علماو چې متبع قرآن او سنت دي هغو یو تجربه کړې په کومو آیتونو کې د قرآن عظیم الشان چې د سحر کلمه ذکر شوې ده د سحر لفظ پکې راغلی دا ټول له قرآن نه راټول کړئ هماغه آیتونه مسلسل او دا ووایي او په مسحور باندې په چا باندې چې جادو شوی په هغې شف کوي الله جل تزمتو به شفا ورکي الله به شفا ورکي او على الخصوص کله چې لبید ابن عاصم یهودي د بني زریق په خوږ نبی صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړی وه ګورې دا جادو بعضې خلک له دې نه انکار کوي وایي نبي له شان سره نه ښایي جادو چې څوک وکړي خو یو مریضي په انسان راځي او انبیا مریضیږي په انبیاو باندې مریضي راځي په نبي صلی الله علیه وسلم باندې جادو وشه بیمار شو مریض شو نو دوه ملایکې راغلي یوه یې خپو ته ودرېده بله یې سر ته ودرېده وایي دا څوک دی وایي رجل مطبوب سړی دی یو انسان رجل شخص دی انسان دی وایي نه ویلې چې نورون پیغمبر نور دی نه ویلې رجل عایشه رضی الله عنها وایي کان نبی بشرا من البشر دا بشر او د بشر له جملې نه و بشر متمثل نه و